په پروان کې د تازه ګلانو یو شمېر پلورونکي وایي چې د پلور بازار یې د تیر په پرتله کمرنګه شوی دی. 24 کلن محمد قسیم د خپل ژوند 7 کاله په خپله ګلخونه کې د ګلانو په روزلو تیر کړي. هغه چې له 700,000 افغانیو څخه زیاته پانګونه یې په دې برخه کې کړې، اوس مهال 200 ډوله ګلان په دې ګلخونه کې روزي. خو ناهیلی په دې دی چې ګلان یې د پخوا په څیر پلور نه لري. نوموړی وایي پخوا یې د ورځې تر 40 پیرودونکي لرل، خو اوس دغه شمیر د ګوتو په شمار کسانو ته راښکته شوی دی. نسبت به سالهای گذشته علاقمندی مردم به گل و پرورش گل کمتر شده، کمرنگتر شده. دیگه نسبت به سالهای گذشته خیلی کمرنگ شده. په پروان کې یو شمیر نور ګل پلورونکي هم مني چې د تازه ګلانو د پلور بازار د پخوا په پرتله کمرنګه شوی. دوی وایي پخوا به د مناسبتي ورځو پر مهال د ګلانو د پلور بازار ګرم و، خو اوس یې بازار نږدې په ټپه ولاړ دی. ما تخمینا 5 سال شده که در این گلخانه کار میکنیم به عنوان کارگری این کارخانه. شرکت و دیگه عزیز که بالاترین گل ما در اینجا حدوداً کاج ایرانی است که تخمینا تا 4000 و بالاتر از این ما فروش داریم. محفوظ چې له باګرام ولسوالۍ څخه د ګلانو د پلور په موخه دلته راغلی، د ګلو په ګېډیو کې د خپلې خوښې ګلانو په لټه کې دی. دی وایي چې له ګلانو سره یې علاقه نه ده کمه شوې، خو د لوړو بیو له امله یې د پیرودلو توان نه لري. همه گلا مثل شما جوانا گل است، کلش زیبا هستند، کلش دوست داریم، خوش داریم و مورد علاقه ما گلبرگ بوده. د مسئولینو په خبره دغه ګلخونه 80 سلنه ګلان خپل روزي او نږدې 60 سلنه نورې له ایران او پاکستان واردوي، خو د تقاضا کمښت د دې لامل شوی چې خپل روزل شوي ګلان هم د پلور بازار نه لري.